ننګرهار د طب لپاره د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او موږ نه دوه دورې مخکې دلته ښه راغلاست وایو چې درسره ملګري چې راغلي د ټولو قدرمنو استادانو په اجازه باندې دا د ده وطني احساس دی چې ننګرهار ته راغلی ده او طب پوهنځي ته موږ خو غوښتل چې د دپاره لوی پروګرام جوړ کړو ډېر استادان راسي او د ټولو به راټولول هم لږ سخت او ستونزمن وي نو لازمه وګڼله چې همدغه استادان ټریننګ واخلي کتابونه ټولو ته سپارو که چا ته به ضرورت و علاقې وه نو هغه کولی شي چې دی موږ او تاسو بیا ورسره همکاري وکړو او هغوی د دې نه ګټه واخلي د دغې اکوپانچر یا د سوزني طب یا د ستنو لګولو له لارې درملنه چې کېږي نور معلومات به دا ډاکټر صاحب یوسفزی موږ سره شریک کړي او ټلیفون شمېره به یې واخلو وخت په وخت به موږ سره د واټساپ د لارې اړیکه نیسي موږ سره د طب فارغان ډاکټر صاحبان چې دي نه یوازې دا چې اوله ورځ ما تاسو ته ویلې چې هغوی زموږ د معنوي ملاتړ کوي مادي ملاتړ هم زموږ کوي له تا نه زموږ دا یوه غوښتنه او تمه دا ده چې ننګرهار طب پوهنځی زموږ او تاسې ټولو ګډ علمي کور ده زموږ پیغام په جرمني کې افغان جرمني ټولنې کومې چې ټولنې لري کلتوري ټولنې لري هغوی سره زموږ ستونزې شریکې کوي او کوم یو چې یو ورقه سپین کاغذ زموږ سره کومک کولی شي د افغان بچیانو د روزنې لپاره موږ ورته فوري تندې ښه راغلاست وایو نو تاسو نه غوښتنه ده خپل پروګرام د خیره شروع کړئ بس پیغام ټولو ټولنو ته هلته رسوم بسم الله الرحمن الرحیم زه ډېر زیات خوښ یم چې د رئیس صاحب څخه همدارنګه ټول استادان مشر ته ناست دي ما ته دومره ستر ویاړ راوبخښه چې داسې نننی سیمینار یا ورکشاپ هر څه چې ورسره وایي راجوړ یې کړو همدارنګه ډېره زیاته چینایي درملنه چې ده دا د پېړیو راهیسې په چین کې دود ده او چینایان دا درملنه کوي په 19مه پېړۍ کې یو هالنډی ډاکټر چین ته ولاړ او هلته یې د چینایي درملنې په اړه یو کتاب ولیکه او بیا اروپا ته راغی او په اروپا کې چې بیا همدا درملنه هم دود شول او امریکا کاناډا او ټول اروپا کې شول په جرمني کې د دې لپاره اکاډمي جوړې شوې د تقریبا 2 کاله اکاډمي ده هلته خلک خپرېږي بیا فنکشن کوي تخصص انسان څنګه داخلي یا د نورو دلته څنګه بیا 2 کاله اکاډمي وایي دا اصلا 200 ساعته دي خو هغه یې بیا 2 کاله کې وایي دا چې دلته ډاکټران اتحادیې همدغه خلک پخوا چینایي درملنه چې وخت تیږو باندې به کېده پېړۍ پخوا به یې وروسته د هغې نه چې دی په ستنو باندې اوس کېږي او دغه درملنه چې ده د انسان په بدن کې چینایان وایي چې 349 نه تر 301 پورې پرمختې دي چې په دې کې دا ستنې منډل کېږي او د مختلفو ناروغیو درملنه کېږي میکانیزم البته دا درملنه چې ده دا د اصلي درملنې سره اړخ نه لګي دا یو دودیزه درملنه ده د میکانیزم د درملنې دا ده چې دوی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ مختلفې ویالې دي دا پکې بهیږي او دغه انرژي چې د انسان مختلفو برخو ته د بدن رسیږي او په دې باندې د انسان ژوند کوي دغه انرژي چې ده دا د هوا څخه چې د سږو په واسطه او همدارنګه د غذایي موادو څخه چې د معدې او د سوري په ذریعه لویږي پیدا شوي او دغه انرژي بیا دوران کوي او د انسان بدن ساتنه کوي تغذیه کوي همدارنګه د یخنۍ او ګرمۍ ساتي البته دا چینایان ما اوس هم یادېږي دلته چې موږ په پي سي بي کې زموږ یو استاد ډېر چې هغه پي سي بي کوم فارمولونه د دالتان په نامه موږ چې ورته وویل چې استاد په دې خو پوهېږي نه ویل بچېره زه خو نه وایم دالتان یم دلته چې زه څه وایم دا ټول چینایان وایي البته ما زه نه وایم نو چینایانو دا ویالې چې کومې دي د بدن دا د بدن د غړو په نومونو باندې مو وویل لکه سږي د سږو ویاله د غټ کولمو ویاله همدارنګه د معدې ویاله د سوري ویاله د زړه ویاله د وړو کولمو ویاله همدارنګه د میتیازو کڅوړه مثانې ویاله همدارنګه د غړو ویاله او د زړه د پردې ویاله د ګرم غړو ویاله همدارنګه ګرم غړي چینایان سینې او خېټې او جنسي اعضاو ته وایي او همدارنګه د ځیګر
دا یې منظمې ویلي دي چې د انسان په بدن کې بهېږي چې څه یې په مخکینۍ برخه کې او څه یې په څنګونو یعنې لټرال برخه کې او څه ډورزال یعنې شاته برخه کې چې دی دا ویلې بهېږي او په دې شکل باندې انرژي د انسان بدن ته انتقالوي. دغه نقطې چې موږ یادې کړې دا تر څو ډوله دي تقریبا یو ډول یې کلاسیک نقطې دي چې دا په دې منظمو ویالو باندې دي، یو ډول یې اضافي نقطې چې په اضافي ویالو د بدن باندې دي، او یو ډول چې دي د اشي پاینټ په نامه سره یادېږي چې دا کله هم د انسان یو بدن یوې برخې ته زور ورکوي او هغه د درد احساس کوي. نو یو ډول یې دا نقطې دغه نقطې چې کومې دي لکه اوس د سږو په ویاله باندې 11 نقطې دي چینایانو ټاکلي دي چې په دغه ساحو کې باید سړی ستنې ومنډي. همدارنګه د معدې په ویاله باندې 45 دي، د غټ کولمو په باندې 20 دي، او همدارنګه د تورې په ویاله باندې تقریبا 1 نقطې دي. همداسې په دې نورو ویالو باندې هم دا نقطې دي تاریخ په دې کتاب کې ذکر شوي. دا نقطې چې دی چینایانو ورته یو خاص نوم ورکړی لکه شین اسمان والویدن، بیا غربیانو چې دی د ABC په نامه باندې. ما په دې کتاب کې خپلې هغې معنی څو ژبې په تورو باندې موجودې دي، الف او ب او ک په دې شکل. د دې کتاب کې داسې موسیقه راځي چې بیا سړی پرې پوهېږي چې دا څه معنی لکه د سږو ویالې نه بیا د اعضا د بدن چې کومې دي لکه اوس سږي د سږي نه ما هغه اعضا چې هغه دوه دغه لري برخې لري لکه وړي کولمې نو بیا د هغې نه ما واو کاف راخیستی دی، او لکه یو چې لري د هغې نه مې د لومړنی حرف راخیستی دی لکه سین د 1 نه تر 11 پورې دا نقطې په دې شکل باندې په دې کتاب کې ذکر شوي دي. دا یې هغه د نقطو پېژندګلوي ده چې په دې کتاب کې شوې ده چې بیا کله یې سړی مطالعه کوي چې مثال یې په دې باندې خلاص وي چې دا بعضې وخت کې چې لومړی سړی مطالعه کوي ویډیو سره سړی کنس کېږي او بیا وروسته پرې سړی کوي چې دا مکمل ولولي نو ډېر ښه پرې اسان ډول باندې پوهېږي. په دې کتاب کې ما بیا دغه هر ځای کې چې دا نقطې دي دا ول مې تشریح کړي دي او بیا وروسته مې د بدن د برخې یو عکس هم کړی دی او هغه نقطې په هغه ځای کې دي نو سړی ډېر په اسان ډول باندې چې دی یادولی شي، هېڅ کوم ستونزه پکې نه دی. بله مهمه خبره چې په دې کې ده د اندازې واحد چې دی هغه په دې کې کن ده چې دا د یو سطح چې دی دا 1 کن دی، 3 ګوتې چې دي دا 2 کن دي، او 2 ګوتې چې دي 1.5 کن، او یو غټه ګوته چې ده دا 1 کن دی. او عکس مې په دې کتاب کې ورکړی دی او همدغه رقم ډېر په اسانه باندې سړی کولی شي. او دوه اصطلاحات په دې درملنه کې ډېر زیات مهم دي چې یو د ین په نامه دی، یو د ین د کتاب کې همداسې ذکر شوی دی. چینایان وایي چې ین چې دی دا کمزورې وي او ینګ چې قوي وي، یعنې چینایان وایي چې ښځه ین دی او سړی چې دی ینګ دی. هر هغه شی چې پورته خېږي دا ینګ دی او چې کښته راځي دا ین. مختلف قسم معناګانې ورته کړي دي، دا هم په دې کتاب کې چې دی ذکر شوي دي. د دې درملنې دا مهمه خبره دا ده چې په اکوټ یا هر دردونو کې چې دا درملنه نه کېږي، ځکه اول تشخیص ته ضرورت دی چې سړی وکړي. اما په کرونیک یا دوامداره ناروغیو چې دی هغه دردونه چې دوامداره وي، بعضې ناروغانو ته ویل شوي وي چې دا عملیات چې بیا هغې نه غواړي چې وکړي، نو د هغې دپاره چې دا یوه ښه درملنه ده چې ډېرې ښې پایلې لري. چې په اول سر کې ما خپل هم په دې باندې باور نه درلود، خو چې کله خپل پراکسس کې مې بیا خپل کلینیک کې مې دا پایل کړله نو د هغه پایلې چې مې ورته ولیدې ډېرې زیاتې ښې وې. بعضې ډېر زیات سخت مریضان وو چې کلینیک څخه د درد دواګانې خوړلې، نو بیا چې هغې سره مې دا درملنه پیل کړه نو پایله یې ډېره زیاته ښه وه، دردونه یې کم شوي وو، خوب یې بیا صحیح کولی شو. داسې نور ډېر مریضان ما درمل کړل نه پایله ډېره ښه وه. بعضې به جواب هم نه ویل بیا چې هېڅ نتیجه یې ونه کړه، خو د هغې ستونزه به دا وه چې دا به نه راته صحیح یو ځل راغی یا 2 ځل به راغی بیا به ویل نه بیا به نه راغله. دغه درملنه چې ده کله چې ستنې سړی ولګوي نو 30 دقیقې باید یو مریض کېږي او 30 دقیقو نه بعد بیا ستنې لرې کېږي. په هفته کې 1 ځل او 10 ځله پورې باید دا درملنه وشي. یعنې په اول سر کې چې درملنه پیل کېږي نو باید 10 ځلې باید وشي نو بیا نتیجه او پایله صحیح نه او وروسته یې سړی کولی شي ټول عمر یې وکړي، ځکه د دوا نه د ګورو نه د ده په هفته کې 1 ځل ډېره ښه ده، ځکه چې دوا خو ډېر جانبي عوارض لري. دا درملنه هېڅ قسم جانبي عوارض نه لري، فقط او فقط په انتاني پوستکي کې او همدارنګه لکه اګزیما چې په پوستکي کې وي، هغه پېستوستر یا هغه شیان وي، بعضې ناروغۍ د پوستکي وي، په هغه برخه کې باید دا ستنې چې دی ونه منډل شي. نور البته په دې کې ډېر زیات شیان دي خو هغه معذرونه دي چې اوس یې سړی ووایي. بل بعضې وخت کې چې کله ستنه موږ دا وکړو نو بعضې ناروغان چې هغه ستنه ویني زوړ شي، داسې واقعیت کله کله راځي یا الرجیش هغه وښیي ریاکشن وښیي د بعضې ستنو سره، خو هغه دومره دغه نه دي چې جانبي عوارض نه دي چې ناروغ ته ډېر ضرر ورسوي. ما نور هېڅ قسم جانبي عوارض نه لري.
خط او خط په هغه ناروغان چې د انټیکوګولیشن د درملنې لاندې دي نو چې دلته اوس کوم ډول د انټیکوګولیشن لپاره وارفرین هم پکې دوفلټ وغیره نو که دغه دواګانې خلک خوري د هغې سره احتیاط چې کله چې نمرک ولګېږي نه ډېر ورکوي نو هغه کې بیا سړی تودوخه ورکړي یعنې خاص دغه نه دی خو دې ته باید صحیح او د حمل په وخت کې بعضې نقطې دي دلته په دې ځای کې چې بیا هغه باید نه وایي چې چې هغه بیا د رحم د کنټرکشن سبب کېږي او کې خو دا هم ډېر زیات یعنې کم داسې واقعیات شوي دي یعنې ډېر مینیم سړی باید غیره باندې دا درملنه ونه کړي ښه په جرات سره خاص یعنې ډېر وارد نه لري چې ناروغ ته عمري ضررونه ورسوي نو دا په لنډ ډول باندې د دې درملنې د اوس غواړم اوس مې دوه مریضان راوستي که تاسو کومه پوښتنه لرئ